Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Biology. نن ټاپک چې دی هغه ډیر زیات شارټ دی ورکوټی دی. د لیپیډز قسمونه چې دي هغه موږ شروع کړي دي او دا وړوکی ټاپک چې دی دا د کیروټینایډز دا د کلاس 11th بایولوژي ده. کیروټینایډز څه ته وایي؟ They are lipids which is yellow, orange, red or brown pigment. کیروټینایډ چې دی دا د لیپیډز یو قسم دی او دا کیروټینایډ چې دی د دې رنګ چې دی زیړ وي او د اورنج یعنی سنګترې چې څه کم رنګ وي نو د هغې په شان وي، ریډ سور وي اور براون پیګمنټ او یا چې دی د دې رنګ چې دی هغه خړ وي. کیروټینایډز آر اف ټو ټایپس او دا یاد ساتئ کوم کیروټینایډ چې دی نو دا دوه قسمه وي. په دې کې اولنی یو دی کیروټین او دویمې چې دی نو هغې ته موږ زینتوپیل وایو. نو اول به تیرولو کیروټین چې کیروټین څه ته وایي؟ نو اټ از ریډ اینڈ اورنج ان کلر. یاد ساتئ کوم کیروټین چې نو د دې رنګ چې دی سور وي او د هغې نه علاوه د سنګترې په شان وي. د موسټ وایډ سپریډ اینڈ امپارټنټ ون از بیټا کیروټین. په کیروټین کې د ټولو نه اهم قسم او د ټولو نه زیات کم سیس چې نو هغې ته مونږ بیټا کیروټین وایو وچ از اورنج کلر او د دې رنګ چې دی نو هغه پینک شي، سنګترې چې کوم پټي د هغې په شان وي. پیګمنټ پاورډ ان کیروټس او دا په څه کې دا په ګازرو کې. نو په ګازرو کې چې کوم کیروټین موجود دي نو دا کیروټین دا چل کوي چې د دې ګازرې دا رنګ چې دی دا سور کوي، د سنګترې په شان کوي. نو هیومن باډي بریکس بیټا کیروټین ټو فارم 2 مالیکیولز آف وټامین ډي. که فرض کا دغه کیروټین چې دی د لیپیډز یو قسم دی، که فرض که دا کیروټین انساني جسم کې موجود وي نو دا کیروټین انساني جسم دا چل کوي چې دا وټامین ډي ته چې دی بدلی او دوه مالیکیول چې دی هغه دی جوړوي. بیا د دې کیروټینایډ دویمې قسم چې دی هغې ته موږ زینتوپیل وایو. اټ از یلو پیګمنټ او دا په هغه سیزونو کې موجود وي لکه مطلب دا په هغه پلانټ کې موجود وي چې د هغې رنګ چې دی یلو وي. نو د هغې یلو کلر چې د پلانټ وي نو هغې ته چې دی موږ زینتوپیل وایو. شارټ کوېشن کې دې راتلو چانسز شته. دا کوم کیروټینایډ چې د لیپیډ یو قسم او دا په مختلف قسم سبزیانو کې مختلف قسم ګلونو کې یلو کلر او اورنج کلر او براون پیګمنټ وغیره چې دی دا جوړوي. زه امید کوم دې تاسو پوه شوي. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېر مننه.